تاسې په خدای باور وکړئ چې نه احساسات دي نه جذبات دي، نه هم دلته ټیم پر کول دي، بعضې شیان په حقیقت کې در سره شریکوم. او شریعت وایي انسانیت، انسان باید سړی جوړ سي. انسان خو دغه ته نه وایي چې ته اسراف وکړه، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ولا تسرفوا. الله عز وجل وایي اسراف مه کوئ، کلو وخورئ، ډوډۍ وخورئ، واشربوا وچښئ، ولا تسرفوا اسراف مه کوئ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. څوک چې اسراف کوي په خپل مال کې هغه حلاله پیسه پر حرامو مصرفوي. د اسراف او تبذیر یو تفسیر دغه راغلی دی چې حلاله نفقه الله درکړې ده، په خواري دې ګټلې ده، په زرترتۍ کې دې ګټلې ده، په مسافري دې ګټلې ده، شپې شپې میاشتې میاشتې دې د خارج د داخل پسې ولي دي، نن چې دلته خوشحالي او واده راغی پر حرامو یې مصرفوي. داسې کسان د شیطانانو وړونه دي. خو دا ټولنه زما استاد، دې ټولنې ته راسئ عزیزانو چې ودرېږو، همت و غیرت وکړو، یو څه دا د دعوت لیم را ټینګ کړو، داعي باید جوړ سو. دا زموږ ځوانان دي ښه ښه مجلسونه لري، ځي په موټرانو کې وځي منظرې کوي، په دا خپل مجالسو کې چې تاسې ناست یو د الله د دین خبره یو د شریعت خبره په سره وکړه. دا اوس چې کوم حدیث زه تاسې ته وایم دغه حدیث شریف کې نو چا خبره مې پاته سول. جابر بن سلیم صاحب فرمایي وایي ما ورته ویل انت رسول الله، ته د الله رسول یې؟ دا خلک وایي دا د الله رسول دی. وایي قال ده راته ویل چې انا رسول الله الذي اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك. وګوره خبره د هغسې ده، زه د هغه رب رسول یم، زه د هغه ذات پیغمبر یم چې کله پر تا باندې غم تکلیف مصیبت راسي فدعوته ورته دعا وکړې، لاس پورته کړي چې یا الله زه یوازې یم، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ای الله ماته خو دا غم رسېدلی دی او ته ارحم الراحمین ذات یې زما سره کومک وکړې. اذا دعوته، زه د هغه ذات پیغمبر یم چې کله تا ته تکلیف و مصیبت ورسېږي او ته دی راوبلې فکشفه عنک، دی به ستا مصیبت لرې کړي. زه د هغه رب رسول یم. دا په حقیقت کې رد پر مشرکینو باندې دی. مشرکینو چې د بوتانو عبادت کوي، د بوتانو عبادت چې کوي، دوی یو صفت دا درلودی چې عبادت کې به د بت کوي، لیکن چې کله به په یو سخت مصیبت کې اخته سول بوتان به یې هېر سول. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. کله چې به په دریاب کې سفرونه کول چې یو ځای به راګیر سوله، هلته خو نفوس په چې ولا دي جمپونه دي ولا دي جټکي دي، لکه زموږ خلک چې په تیارې کې سپاري تیارې جټکي وخوري، دلته دوی ذکر و اذکار ډېر کې، دلته دوی ذکر و اذکار دي. موږ په کال حج ته تلو، د تیارې اوضاع خرابه سول، پیلوټانو یې مخان ژړو راوتل، لبیک ډېر ډېر وایي تیاره خرابېږي، لبیک ډېر ډېر وایي. نو مال اوس څه چې په تقدیر کې هغه به راځي. نو مشرکینو څه کول چې کله به سخت حالت باندې راغی په دغه وخت کې الله فیادو، لکه زما استاد چې دا حالت دی، په کوزده کې مو الله هېر دی، په واده کې مو الله هېر دی، په خوشحالۍ کې مو الله هېر دی، په سفرو کې مو الله چې غم را باندې راغی غم دلته مو الله فیاد دی، بیا ورته جاړو بغاري. په هر وخت کې الله باید فیاد سي. واذا كنت واورئ، زه د هغه ذات پیغمبر یم. واذا اصابك عام سنة، دا د نن پر موږ تاسې راله دا شی چې کله پر تاسې نیستي راسي وچکلي راسي فدعوت، او تاسې الله ته په اخلاص دعاګانې وکړي چې خدای وچکلي د بارانونه وکړو، کاسې وچې سولې، ذخیرې وچې سولې، تاسې دعا وکړي انبت هلک، الله عز وجل به تاسو ته واښه راشنه کړي. دغه وکړه نه دعا په اخلاص وسول، الله بارانونه وکړي. زه د هغه ذات پیغمبر یم. واذا كنت بارض قفر او فلات فغدلت راحلتك فدعوته فردها عليك. ته په یو داسې دشت بیابان کې روان یې چې وچ کلک دشت بیابان دی، ځنګل دی، کرا د سپرلي در څه ورکه سوه، آس ورک سو، وښ ورک سو، موټر ورک سو. دا خلک نه خانشین پر دشتو باندې اکثره لارې خطا کړي، د تندې په شهادت رسېدلي، د تندې څخه ژوند په لاس ورکړي. زه د هغه ذات پیغمبر یم چې کله تاسې په ځنګلو کې ورک سئ، په دشتو کې ورک سئ، لارې در څه ورکې سي، فدعوتو، او تاسې دعا وکړئ چې یا الله زما سپرلۍ خو ولاړه، زما خو ژوند پر دې سپرلۍ و، خوراک مې په دې سپرلۍ کې و، چښاک مې په دې سپرلۍ کې و. فدعوتو، او ته دعا وکړې رد علیک، الله بیا تا ته واپس. په د عین حال کې د جابر بن سلیم صاحب عقیده ور جوړه کړل چې مهمه عقیده ده، څه چې په دنیا کې کېږي هغه څوک یې هغه الله خوا کوي. ماشاء الله کان وما لم یشأ لم یکن. څه چې الله کوي هغه به کېږي، او څه چې الله عز وجل نه کوي هغه به نه کېږي انشاءالله. نو عزیزانو بس د خبرې ډېرې سولې. الله عز وجل دې پر دغه موجوده خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا